د واتساپ په اړه بیا هم یوه نوې ویډیو څنګه کولی شو په واتساپ کې سټیکر د واتساپ لپاره سټیکر جوړ او یا یې په واتساپ کې شیر کړو. تاسې به لیدلي وي ځینې وخت په واتساپ کې ملګري بېلابېل سټیکرونه راوړي، نشر کوي او دا سټیکرونه چې په هغوی کې خپل نومونه یا مثلا خپل نومونه یې لیکلي وي، یا د خپلې خوښې شعرونه پکې لیکلي وي، یا یې د خپلې خوښې داسې څه پکې لیکلي وي چې په مثلا دلته ځینې مثالونه موږ لرو لکه دا تاسې ګورئ ځینې ویډیوګانې دي سټیکر یې جوړ کړی وي او ځینې لیکلي بڼه او یا هم ځینې په یو څه بل څه بڼه باندې. څنګه کولی شو دا سټیکر جوړ کړو؟ داسې یو اپلیکیشن درته معرفي کوم چې په دې په مرسته موږ دا سټیکرونه جوړولی شو. دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن یا کمنټ کې درکړم. که چېرې تاسې د واو آنلاین نیټورک نه وي سبسکرایب کړی، واو آنلاین نیټورک یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او زموږ ټولې ویډیوګانې وګورئ. خپل یوټیوب ته دننه شئ او زموږ واو آنلاین نیټورک په دې طریقه سره یې سرچ کړئ، په دې سپیل سره درته به څه راسي دا به راشي. چېرته تاسې نه وي سبسکرایب کړی نو په دې ډول سره به تاسې ته راځي. دا به سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن یا د زنګولې آیکن به هم پې ووهئ. دلته زموږ ټولې ویډیوګانې کتلی شئ. د انټرنیټ تیزولو، 4G کولو، 2023 نوی لارښود. څنګه کولی شو د بل چا غږ یا ټلیفون وڅارو؟ دې لپاره نوې ویډیوګانې د انټرنیټ لارښودونه او همدارنګه له انټرنیټ څخه د پیسو ګټلو لارښودونه ویډیوګانې تعقیب او مخکې در سره نشر کړئ. یوټیوب حتما سبسکرایب کړئ. راځو اپلیکیشن درته ښیم. که چېرته تاسې داسې اپلیکیشن نه وي انسټال کړی سټیکر ساز، زه یې لینک درکوم، له هغه ځایه به یې ډاونلوډ کړئ. او که چېرته سټیکر ساز په نامه تاسې له پلی سټور څخه ښکته کولی شئ نو پلی سټور ته به لاړ شئ او په پلی سټور کې به سټیکر ساز ولیکئ او که نه زه یې لینک درکوم، له هغه لینک څخه به یې تاسې ډاونلوډ کړئ. لینک په ویډیو په ډسکرپشن یا کمنټ کې وي نو له هغه ځایه ډاونلوډ کولی شئ. راځو اپلیکیشن ته. په دې اپلیکیشن کې جوړوو. دلته چې دا نوی اپلیکیشن جوړولو ځای کلیک کاپسودن سټیکر، دلته دوه ډوله سټیکر یې عکس، سټیکر متن. سټیکر متن انتخابوو، هغه سټیکر جوړوو کوم چې په لیکلې بڼه موږ ته راځي. مثلا دلته لیکو واو پر کرښه خدمات یا واو آنلاین نیټورک. واو آنلاین نیټورک دا لیکو، لاندې فاصله ورکوو واو په کرښه خدمات. دلته ځکه پښتو شین ورکوو د ښین په ځای چې دا سټیکر ساز فارسي ژبه متن باندې جوړ شوی ده او پښتو څه ناڅه یو څه غلطي بیا راولي. موږ تاسې ته دلته څه لیکو؟ موږ تاسې ته د پیسو انټرنیټه د پیسو ګټلو چلونه ښیي. معرفي کوو. دا لیکو ورته او دلته یې هم هغه شکل ورته انتخابوو، اندازه یې دلته انتخابوو، غټه کوئ وړه کوئ، هر څومره چې تاسې غواړئ په هغې ډول باندې جوړولی شو. او دلته یې هم
چې کوو دلته هم هغه بکګراوند ورته انتخابوو په دې ډول سره یې کولی سئ په دې ډول سره یې کولی سئ او یا یې په دې ډول سره کولی سئ هر ډول چې تاسې خوښه وه یا یې هم په دې ډول سره کولی سئ څنګه په دې ډول سره موږ دا انتخابوو تایید وکړو موږ ته به یو نوی اپلیکیشن ورکړ که موږ تاسو ته له انټرنټي پیسو ګټلو چالونه معرفي کوو دا اپلیکیشن چې سو جوړ سو دلته وایي افزودن به واتساپ افزودن واتساپ ته تر هغه وخته نشي کېدای کومه وخته چې موږ یوه ډله اپلیکیشنونه نه وي جوړ کړي یعنې یو 5-6 اپلیکیشنه که موږ جوړ کړو بیا کولی سو موږ یې چې کړو افلوډ کړو دا ځل راځو یو بل اپلیکیشن جوړوو چې هغه د عکس په شکل وي سټیکر یا عکس فوټو انتخابوو یا عکس انتخابوو د ټلیفون له ګالرۍ څخه آل فوټو انتخابوو لاندې ځو یو داسې فوټو انتخابوو کوم چې موږ غواړو له هغه څخه سټیکر جوړ کړو دا دی تاسې ګورئ د موږ چې هر سټیکر په هر اړوند باندې جوړوو د هغې مطابق انځور ورته پیدا کوو دا دی مثلا دا یو داسې انځور ده لکه له انټرنټ څخه د پیسو ګټلو لپاره مرحله بعد پې وکې کوو دلته تاسې څو ډوله کارونه کولی شئ برش آزاد کولی شئ په برش آزاد باندې داسې یوه ساحه مثلا داسې راځئ داسې کلیک کوئ بیا برش داخل کوو وږې دا منځ یې پاکیږي دا رنګه او که برش اطراف ووهې دا ټول پاکیږي او منځ پاتیږي نو دا وهو یم پاک کردن خودکار ووهو پاک کردن خودکار کې بیا فاصله ده چې څومره فاصله کې دغه بلا دا یې تاسې له لاس څخه لرې وي او یا نږدې وي په دې کې که تاسې داسې کوئ پاک کردن خودکار ووهئ دا ټوله ساحه په خودکار ډول سره داسې پاکوي داسې په خودکار ډول سره پاکوي او داسې بیرته شاته کوي دا بیا وهو شاته کوي ځینې وخت چې موږ سره چې وي غلطي موجوده وي دا بیرته شاته کوو پاک کردن که چیرته ووهو دا بیا داسې په پنسل پاک په رقم سره پاکوي مثلا دا ساحه چې کوو غواړو کټ کوئ یا مثلا داسې یوه ساحه کټ کوو لکه دا ولې کټ کوو دا په دې خاطر کټ کوو چې مثلا دلته موږ چې کوو یو اعلان یا نوشته ورته لیکو دا ساحه به ورته کټ کړو بیرته یې پاکوو کمه ساحه کټ کوو چې لږ ساحه راسي ښه په دې کې حرکت ورکولی شو چې حرکت ورکولی شو حرکت دغه سټیکر چې دی تاسې مخې ته او شاته وړي هر طرف ته وړي که دا بند وي بیا حرکت نسو ورکولی دا یوه مسله او بل حاشیه ده په حاشیه کې موږ کولی شو که چیرته دا جای خلاص وي حاشیه دا رنګه راځي داسې سیوری غوندې ورسره راځي او که بند وي سیوری نه راځي تاسې هر ډول سټیکر جوړوئ هغه تاسې خپل طبیعت دا ځکه پاکوو چې موږ غواړو دلته یو اعلان ورته ولیکو ما دلته لیکو واو آنلاین خدمات له انټرنټه د پیسو ګټلو فارسي ګاپ ورکوو څو پورې سم راسي ګټلو چلونه درښيي دلته پونټ انتخابوو چې کوم پونټ ورکړو دا پونټ دا پونټ ډېر ښه پونټ راځي دا انتخابوو
دا داسې کوو، دلته چې کوو دلته یې ورته یږدو، دلته چې کوو دا ورته اچو. اوس راځو یو بل متن ورته انتخابوو چې په هغه کې موږ خپله واټساپ شمېره ورکوو. واتساپ به ولیکو ځکه چې فارسي موجوده ده، پښتو لپاره ملګرو کار نه ده کړی. واتساپ شمېره 0 9 2 0 په بښنې سره 0 2 5 8 5 دا د موږ د واتساپ شمېره ده. دلته چې شی کوو دا ورکوو. څو پورې زموږ ملګري وپوهېږي چې دا رنګه ویډیوګانې او له انټرنیټي پیسو ګټلو او انټرنیټ خدماتو لپاره دې شمېره واتساپ باندې اړیکه ونیسئ. څو سټیکرونه موږ جوړ کړو، یو مو دا جوړ کړو، یو مو دا جوړ کړو، یو مو دا او دا. همچنان په دې ډول باندې تاسې کولی شئ هر ډول سټیکر احساس کړئ. نو بیا که غواړئ دا سټیکر یې څنګه کړئ، دا سټیکر یې واتساپ ته ورکړئ. نو سټیکر ساز ته راځئ. دا یې یوه برخه او دویمه برخه یې د عکس برخه ده. په دې کې موږ کولی شو انځورونه د چې د سټیکر په ډول باندې جوړ کړو. مثلا دلته زه راځمه یو عکس انتخابوم. دا دی مثلا دا انځور دی، دا زما خوښ دی، دا راخلمه. داسې یې ورته هر اندازه چې تاسې غواړئ په هغې اندازه یې کټ کولی شئ. مرحله یې بعد پرې وهو. البته که مو غوښتل ښه د تیر په څیر باندې بیا هم پاک کردن خودکار په دې ډول سره درته پاکوي. مثلا خالی دا ځای کټ کوي او پاک کردن خو البته هغه و پاک کردن خودکار دلته دا دی څه ناڅه یې پاک کړو. دا وهو بیا مثلا دا ساحه موږ ته نه ده پاکه کړې، دا ساحه بیا پرې کلیک کوو. دا دی دا ساحه موږ ته چې کړه پاکه یې کړه. دا یوه ساحه مثلا پاتې ده، دا هم څه ناڅه پرې پاکوو. ښه اوس غواړو دلته چې کړو برش آزاد هم کولی شو استفاده کړو. برش آزاد کې مثلا دا ساحه دا کومه چې موږ خط کاږو د دې خط مابین وکاږو، څنګه یې کړو پاک یې کړو. مثلا برش داخل وهو هغه ساحه یې راته چې کړه برش کړه. خو نه مخکې ښه وو. متن ورکوو. دې ته چې متن ورکوو، دې ته یو متن دلته مثلا موږ یو متن ورکوو لیکو. نور ګمان کوم نه اخلي. تر حد نهایي موږ رسېدلي یو. دلته کولی شو فونټ ورته انتخاب کړو. هر فونټ چې تاسې خوښ وي هغه فونټ ورته انتخاب کړئ. دلته وګرځئ، هر یو فونټ چې مو خوښ راغی هغه کولی شئ. مثلا دا مو چې کړو خوښ راغی. دلته یې هره ساحه کې چې تاسې وغواړئ هغې ساحه کې دا لیکل ورته کېږدئ. بیا هم بل متن ورته لیکو. داسې یو فونټ انتخابوو چې هغه هم دلته ورته ذخیره کوو. دا دی دلته موږ انځور ډیزاین کړو، ذخیره کوو یې.
کله چې د انځورونه ذخیره سو بیا کولی سو دا چیرته شیر هم کړو. مثلا دلته راځو که چیرته سټیکر وي، سټیکر دې ساحه کې مثلا سټیکر موجود دی. دا دی دا سټیکر مثلا موږ جوړ کړو، ابتداً په واتساپ چې ووږو، کوم واتساپ ته چې موږ غواړو اډ یې کړو هغه ته اډ کوو. دا دی اډ سو، او دا هم موږ مخکې اډ کړی و چې یو دا سټیکر دی، یو دا سټیکر دی او یو دا سټیکر دی. په واتساپ کې به بیا درته وښیم چې چیرته اډ سوی. او دا هم انځورونه دي، غواړو دا انځور چې موږ جوړ کړی ده تیار یو چا ته ولیږو. مثلا موږ غواړو په دې واتساپ باندې چیرته ولیږو، موږ غواړو دې ته یې چی کړو، دې ګروپ ته یې ولیږو. تیار انځور دی او غواړو دې ته یې ولیږو. دا دی ولیږل شو. او که غواړو تنظیم برای وضعیت واتساپ، چې هر واتساپ ته موږ وغواړو هغه ته چی کولی سو، تنظیمولی سو. مثلا دې واتساپ ته موږ غواړو چی کړو، تنظیم کړو. دې واتساپ له لارې، هر واتساپ لارې البته چې تاسې غواړئ د هغه واتساپ له لارې کولی سئ چی کړئ ولیږئ. مثلا د دې واتساپ له لارې دا دی. بیا هم دویم ځلې د بل واتساپ څخه دغه انځور ور ولیږه، او هماغه سټیکر چې موږ غوښتل چې نشر یې کړو هغه راځو اوس چې جوړ کړی مو هغه راځو واتساپ کې ګورو چې چیرته مو. دا دی موږ خپل واتساپ ته ننوتي یو. دلته موږ چې ګروپونه دي و آنلاین نیټورک دې ته داخلیږو. مثلا دلته زموږ چې سټیکرونه پکار دي، کوم سټیکرونه، هغه سټیکرونه چې موږ غوښتل هغه موږ سره چی شی سي، ذخیره سي. دا دی یو، دا ده یو، دا سټیکر ده، بل دا سټیکر ده. یو وار یم دا جوړ کړ، دویم ځل یم دا جوړ کړو. دا دی دا سټیکرونه ورکوو، هر یو سټیکر چې تاسې وغواړئ هغه درته نشریږي. تر بیا ښې چارې، د خدای په امان. که چیرته مو واو آنلاین نیټورک نه وي انتخاب کړی، زموږ یوټیوب چینل، تلیګرام چینل، واتساپ ګروپونه او فیسبوک ګروپ در سره فالو کړئ او سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.